السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. زه ستاسو ورور الله شفیع الرحمن مسافر یم د ملا مسافر چینل څخه. راځو نن دا زده کوو چې څنګه په یوټیوب کې ویډیو ډاونلوډ کړو. کم کسان چې نوي زموږ چینل ته راغلي هغه چینل ورسره سبسکرایب کړي او په څنګ کې دا د زنګولې علامه ورسره کېکاږي. ځم د ویډیو په لور ویډیو شروع کوم. تاسو به اول خپل یوټیوب را خلاص کړئ. کله چې مو یوټیوب را خلاص کړئ تاسو لږ څه صبر وکړئ. زما نېټ یو څه ضعیفه دی نو په دې خاطر یوټیوب مو را خلاص کړئ. اوس نو راځو دلته زه غواړم چې دا ویډیو ډاونلوډ کړم. د اکټیو لومړی درس رابستئ. دلته په دا درې ټکي باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په دې کلیک وکړو دلته تاسو ته معلومیږي تاسو ته راړوي بارګیري ویډیو. کله مو چې په دې کلیک وکړو یو لږ څه وخت اخلي. زما نېټ ډېر ضعیفه دی. نو دا د ډاونلوډ ورسېدو. دلته به راسئ. په دا کونج کې دلته یې لیکلي دي یو. په دغه ځای به کلیک وکړئ. دا لاندې کونج کې که تاسو ورته وګورئ لیکلي دي. کله چې مو په دې کلیک وکړو اوس ویډیو ډاونلوډ شوه. که څه هم زما نېټ اوس نشته یعنې وای فای هغه تاسو وینئ چې ضعیفه دی. او دلته چې مو کلیک وکړو رابسئ دلته په دا ډاونلوډ اپشن به کلیک وکړئ. کله چې مو په دې کلیک وکړو فعلا ما دا یو ویډیو ډاونلوډ کړې ده. نو زه اوس راځم نېټ بندوم. ستاسو له مخه راولم یې چې وګورم کار کوي او که نه کوي او یوټیوب را خلاصېږي که نه را خلاصېږي. اوس راځم یوټیوب را خلاصوم. تاسو وینئ ملګرو په دغه اول سر کې دلته لوړ لیکلي دي بارګیري ها، یعنې هغه ویډیوګانې ستا ډاونلوډ کړي وي تر هغه هم لوړ لیکلي دي په انګلیش باندې ډاونلوډز. یعنې هغه ویډیوګانې ستا ډاونلوډ کړي هغه به ټول دلته تاسو ته راړوي. فعلا ما یوه ویډیو ډاونلوډ کړې نو ما ته یې هغه یې وراړولې ده. که تاسو داسې دوې درې هر څو مو ډاونلوډ کړي وي هغه ټول تاسو ته دلته راړوي. اوس راځو ګورو چې کار کوي زه که ته سم که یا. تاسو وینئ ملګرو بلکل کار کوي او په حافظه کې هم هېڅ ځای نه دی نیولی. نو ویډیو تر همدې ځایه وه. تر بیا د خدای په امان. که مو چیرې ویډیو خوښه سوې وي ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره دا د زنګولې علامه کېکاږئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو اول تر تاسو پورې در ورسېږي.